ګورې طالبانو تنګ نظري ونه کوي، ګورې په ټولنه کې یوازې په ځان باندې اکتفا ونه کوي، ګورې یوازې ځان پر او بس ونه بولئ، د ټولنې فرد پرته د عزت په سترګو وګورئ، فکرونه لوړ کړئ، د تنګ نظرۍ ځان راوباسئ. وایي هر ګلي را رنګ بوی دیګري، د هر ګل رنګ و بوی سره جلا ده. د دې معنا دا نه ده چې یو ګل دا نور نه دي ګلان. د دې ټولنې سپین ږیری یو ګل ده، ځوان یې بل ګل ده، ماشوم یې بل ګل ده، انجینر یې بل ګل ده، ډاکټر یې بل ګل ده، عالم و ملا و طالب و مجاهد یې بل ګل ده. دا ټولنه په دوی ټولو ښایسته ده، په دوی ټولو جوړه ده. ته باید دا ټول په ځان راټول کړې. هیڅوک باید له تا نه مایوسه نه سي، هیڅوک له تا نه خفه نه سي، هیڅوک له تا نه فراري نه سي. ولې فراري سي؟ فراري باید ته راخپل کړې. چې څوک تښتېدلي دي هغه باید راخپل کړې. خپل ولې درنه ولاړ سي؟ علم در سره ده، پوهه در سره ده، نظام در سره ده، دنیا دې لیدلې ده، په امورو باندې تجربه شته، بیا ولې درنه ولاړ سي؟ باید راخپلې کړې. نو ګورې ورونو، مه چاته په دې نظر ګورئ چې د دی خو په تقوا کې کمزوری ده، زه قوي یم. مه چاته په دې نظر ګورئ چې زه اصل یم، دی کم اصل ده. مه چاته په دې نظر ګورئ چې زه کمالدار یم، دی بې کماله ده. ټول د الله مخلوق ده. ګوره چې الله تعالی ته به څوک محبوب وي،